أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آیت نمبر 188 د دې آیاتونو ربط او مناسبت لدې مخکې آیاتونو سره. مخکې آیاتونو کې الله تعالی د عقیدې اصلاح وکړه. الله تعالی د مؤمنانو عقاید ایمانیات دا یې روغ جوړ کړل، د هغې اصلاح وکړه. وی ویل و الهکم اله واحد، او د تاسې معبود چې ده، د تاسې رب چې ده، هغه اله دی، معبود دی، واحد لا شریک، په ذاتو په صفاتو په دې کې شریک نه لري. لا اله معبود برحق نشته الا هو مگر همدغه یو الله ده. الرحمن الرحیم مهربانه ده په دې دنیا په ټولو مخلوقاتو. الرحیم مهربانه د آخرت کې صرف مؤمنانو. بیا د توحید دلائل ویل ان فی خلق السماوات والارض، وای دا د ځمکې او د اسمانونو پیدایښت کې، دا د شپې او د ورځې په تغییر او تبدیل کې، دا بیړیګانې چې په سمندرونو کې روانې دي خلکو په منافعو باندې، او دا آسمان نه چې الله تعالی اوبه راکوزې کړې او په دې سره په ځمکه کې قسمه قسم ګیاګانې زرغونې کړې، او په ځمکه کې په دې سره حیوانات دا خواره واره کړل، او هغه هواګانې چې یو خوا بل خوا ته دا ځي راځي، او هغه وریځې چې د آسمان او ځمکې ترمنځ منقاد تابعدار دي. په دې کې واضح دلایل د توحید دي لقوم یعقلون، هغه قوم ته چې هغه سوچ کوي، فکر کوي، عقل نه کار اخلي. دا د توحید دلایل. په دې سره د مؤمنانو د مسلمانانو د عقیدې اصلاح وشوه. اوس الله تعالی د موږ تاسې د افعالو اصلاح کوي، د خوراک د څښاک، چې څه به خورو څه به څښو عزتمندو. لکه څنګه چې عقاید مهم دي، مؤمن به خپل عقیده جوړوي، ایمانیات به جوړوي، له شرک نه له کفر نه به ځان ساتي، الله سره به شریکان نه جوړوي. دارنګه مؤمن به خوراک و څښاک هم صفا کوي. صرف په دې باندې سړی نه خلاصېږي چې هغه وایي زه د یو الله عبادت کوم، اودس کوم، لمونځ کوم، الله ته روزي نیسم، حج ته ځم، او دلته دی حرام خوري کوي، دلته دی رشوتونه اخلي، غلاګانې کوي، په میراثونو باندې خېټه اچولي، نور ناروا کاروبار شروع کړی، سود اخلي. په یو حدیث شریف کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وان الله امر النبیین بما امر به المؤمنین، وای الله انبیاء ته داسې امر کړی لکه مؤمنانو ته چې کړی، یعنی په خوراک و څښاک. دا دوایي یا ایها الناس کلوا من طیبات ما رزقناکم، انبیاء ته چې ای انبیاء له پاکو پاکو چیزونو نه خوراک کوي. نو معلومه ده د حلالو په خوراک کې د نبی او د امتی فرق نشته. نبی بم حلال خوري، امتی بم حلال خوري. په عباداتو کې فرق شته. اوس په نبی علیه الصلاة والسلام تهجد فرض و، په موږ فرض نه دي، موږ ته سنت دي. په نبی علیه الصلاة والسلام قرباني فرض و، دا د اضحیه د اختر د لوی اختر په موږ فرض نه ده، په موږ واجب ده. په عباداتو کې د نبی او د امتی فرق راتلی شي، خو په حلال او په حرام کې فرق نشي راتلی. له حرامو نه به نبي هم داسې ځان ساتي لکه امتی، امتی هم داسې ځان ساتي لکه نبي. بیا وایي نبی علیه الصلاة والسلام وویل ان الله طیب لا يقبل الا طیبا، الله پاک ده، الله نه قبلوي مگر پاک. الله پاک شی قبلوي. نو که سړی ځان ناپاک کی، اوس به اودس لمونځ ولې نه کیږي؟ خو سړی ناپاک وي، په مردارو کپړو کې لمونځ ولې الله نه قبلوي؟
خو کپړې ناپاک دي. په مرداره ځمکه لمونځ ولې نه کېږي؟ ځمکه مرداره ده که دا لمونځ نه قبلېږي. اوس که چمړه مرداره سي، پوستکی، که د تا غوښه مرداره سي، که د تا ګېډه له پردي حق نه ډکوي، که د تا دا ټول هډوکي دا دې په مردارو باندې لوی سوي، دا به الله څنګه قبول کړي؟ په کپړه باندې معمولي وینه راسي لمونځ نه کېږي. ګېډه دې له پردو میراثونو ډکه ده، دا به لمونځ به وشي؟ په ځمکه باندې نجاست وي، پلیتي وي، لمونځ پرې نه کېږي. چې تا ټول غوښه په مردارو لویو سوي ده په سود باندې، دا لمونځ به الله قبول کړي؟ وایي ان الله طیب لا یقبل الا طیبا، الله پاک ده نه قبلوي مگر پاک قبلوي. عبدالله ابن مسعود صاحب د دې حدیث راوي ده. وایي ثم ذکر رجلا، وایي بیا نبی علیه السلام د یو سړي ذکر وکړو یطیل السفر، وایي اوږده سفرونه وکړي، حج ته روان سي، هلته چې حج ته لاړ سي، اغبر اشعث، دا ویښتان له اوږده سفر نه ببر مبر سوي، اشعث په خاورو سپېره میري، ثم یمد یدیه، بیا په حج کې الله تعالی سونه دراز کی چې یا الله ما وبکې، یا الله ما دا وکې دا وکې. وایي مطعمه حرام، د دې سړي وایي خوراک حرام و، وملبسه حرام، د ده دا پوښاک حرام و، کپړې په حرام وې، وغذي بالحرام، د ده ټول نشو نما په حرامو راغلي وه. وایي فانا یستجاب لذلک، وایي د دې دعا به څنګه قبلیږي؟ نبی علیه السلام وایي د دې دعا به څنګه قبلیږي؟ خو مې اول درته ویل چې الله پاک قبلوي. نو چې الله پاک قبلوي، ته خو ټول مردار راغلی یې، خوراک د ټول عمر مردار و، پوښاک د مردار و، لوی شوی په مردارو یې، اوس راغلی یا الله یا الله. دا نه دي دا حج قبلیږي، نه دي دا دعا قبلیږي، مه دا زاروی کوه، هسې دې ځان ستومانه کړی. نو په دغو چې کې الله تعالی دغه امر کوي چې څنګه عقیده صافوي، عقیده کې به شیطانان نه راولې، بوتان به نه راوړې، د غیر الله عبادت به نه کوې، بل څوک به په نیت کې نه راولې، صرف الله ته په لمانځه ودرېږي. داسې به په خوراکو چښاک کې صرف حلال خورې، حرام به نه خورې، چې بیا د لمنځونه نه قبلېږي. نو اوس د اعمالو د خوراکو د چښاک اصلاح کوي، د عقیدې اصلاح وسوه. یا ایها الناس، ای خلکو، کلو تاسې خوراک کوئ، مما له هغه څه نه فی الارض چې هغه په ځمکه کې دي، هغه څه چې په دې ځمکه کې دي له هغې نه خوراک کوئ، حلالا حلال څیزونه، طیبا پاکیزه پاک حلال خورئ. مثال د خنزیر غوښه مه خورئ، شراب مه څښئ، د یتیم مال مه خورئ، میراث مه خورئ، رشوت غدر دوکه خیانت دا مه کوئ. حلال خواري مزدوري وکړه، په پټي کې فصل و کرونده زراعت وکړه، ګډې وزې وساته، خواري مزدوري دا وخوره. او دا څنګه وخوره؟ حلال، دا حلال شو. ولې په داسې طریقه دې ترلاسه کړل چې الله ویلي و طیبا، دا حلال څیزونه بیا پاک وخوره. مثال ښایسته ګډې وزې دې وساتلې، اوس دا دې وزې غوښه خورې، دا پاکه وخوره، په پاک دیګي کې پخه کړه، په پاک پلیټ کې راواخله، په پاک سترخوان باندې ورته کېنه، په پاکو لاسو باندې وخوره. داسې نه چې حلاله غوښه او په ګنده طریقه یې وخورې، نه، یو وارې به حلال ګټې، بیا به په پاکه طریقه باندې خورې. کلو یا ایها الناس، ای خلکو، کلو خوراک وکړئ، مما له هغه څه نه فی الارض چې په ځمکه کې دي، حلالا هغه څه شرعاً حلال وي، طیبا پاکیزه. دا مفعول به کو لپاره د کلو. یو بله توجیه داسې راغلي چې مفعول به د کلو هغه دا مما ده، حلالا دا مفعول مطلق ده. ای خلکو، تاسې خوراک کوئ له هغه څه نه چې په ځمکه کې دي، هغه څه چې په ځمکه کې دي هغه خورئ، اکلا حلالا، په حلال خوړلو سره، طیبا په طیب په پاکیزه خوړلو سره. ولا تتبعوا، دا حرام خوري چې خلک کوي، حرام چې خوري، دا ولی؟ دا د شیطان منی، دا شیطان پسې رواني. شیطان ورته وایي اله رشوت واخله، شیطان ورته وایي اله سود وکړه، شیطان ورته وایي اله میراث باندې قبضه وکړه، پردي حق باندې قبضه وکړه. الله وایي ولا تتبعوا، او تابعداري مه کوئ، خطوات د قدمونو الشیطان، د شیطان په قدمونو مه روانېږئ. انه یقینا دا شیطان چې ده لکم تاسو لره عدو، دا دشمن دی، مبین ښکاره، واضح معلومدار،
دا د تاسې معلومدار دشمن ده، ښکاره دشمن هم ده. دلته ظاهرا یو اعتراض کړی وایي یقینا دا شیطان د تاسې دشمن دی، مبین ښکاره واضحه. سوال دا کړی چې دا د شیطان دا خو د موږ دشمن د ښکاره کله ده، دا خو موږ یې هم نه ده لیدلی، ما تر اوسه پورې شیطان نه ده لیدلی. دا به څنګه وي؟ څنګه غوږونه وي، څنګه به شکل وي؟ نو دا څنګه ښکاره دشمن شو؟ دلته تقدیر کړی ده مبین عداوته، ښکاره ده شیطان د تاسې ښکاره دشمن ده، یعنی دشمنی ښکاره ده. دی اگر که به ذات خود پټ ده خو دشمنی ښکاره ده، ټولو ته معلومه ده. آن له آدم علیه السلام نه را روانه ده، را شروع ده. انما تاسې وګورئ دا شیطان همیشه سړي ته په ناروا باندې امر کوي، په غلطو کارونو باندې امر کوي. اوس که د صدقې او د خیراتو ځای راسي، چېرته یو ګاونډي سره د صلې رحمي ځای راسي، مثال د موږ تاسې محله کې یو سړی کمزوری فقیر مسکین وي، که ووایو چې راځئ د خوار غریب ته چنده وکړو، دا یې موږ تاسې ګاونډی ده، ناروغ ده، فقیر ده، نو که څادر واچو 10 20 50 100 داسې روپۍ به پکې پرتې، یو نیم به چېرته 500 پکې اچولی، چا به 1000 لوټ پکې اچولی، یو څو دانې. خو دغه سړی چې دا دلته 100 روپۍ اچوي، د دې که واده شي د ده یا د زوی، بیا به ډمان وي، بیا به ساز و سرندې وي، بیا به باجې وي، دومبرې به وي، هغو ته به بیا 50,000 80,000 80,000 بیا ورته وایي والکه دا ناروا دي، پرېږده په عمر کې یو ځل واده راځي، بیا تاسې دلته راته شیخي شروع کړه. واده په ډنګ ښه ښکارېږي، مړی په زړه ښه ښکارېږي، دا بیا د ده دلایل. اوس دا آیت وایي حدیث وایي دا څه دې شروع کړي، هسې له ځانه لګیا ده، بس شیطان ورته وایي د خیر په جي کې درته وایي مه ورکوه چې فقیر نه شي، غریب نه شي، له لوږې مړ نه شي، لاس ونیسه، دا 10 روپۍ ورکه، نور ذاتې ډېر مه ورکوه. او په ناروا جي کې بیا داسې درته وایي. عزتمندو دا شیطان هر چا ته وایي، دې سره به بیا ته ډېر احتیاط کوې. شیطان هر سړي ته په زړه کې وسوسه ورچوي، تاسې به ورسره خیال ساتئ، بیا به یې ده نه منئ. انما خبره دا ده بله نه ده، یامرکم امر کوي تاسو ته، حکم کوي تاسو ته دا شیطان بسوء په بدي باندې، په دشمني، په مخالفت، په ناروا، والفحشاء او په بې حیایي باندې، په بې حیا کارونو باندې، لکه ساز و سروز، ډومتوب، ناروا، په دې امر کوي. وان تقولو او دا شیطان تاسو ته امر کوي په دې تقولو چې تاسې ووایاست علی الله په الله تعالی باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې په هغې به پوهېږئ نه. لکه دا مشرکانو به ویل، یا دا یهود نصارا وایي عیسی ابن الله، دا عیسی د الله زوی ده. که ته ورته وایي ښه د الله څنګه زوی ده، نور دی هم نه پوهېږي چې اوس دې ته څنګه خبر جوړه کړم. کافرانو مشرکانو به ویل وایي دا ملایکه، دا بنات الله، دا د الله تعالی لورګانې دي. که ته ورته وایي دا چا ویل چې دا ملایکه دي الله تعالی لورګانې دي، الله خپله ویلي دي. په کوم کتاب کې ویلي؟ آسماني کتاب ته ما ته راوړه. یا الله پیغمبر ویلي دي؟ کوم پیغمبر ویلي دي؟ نور به دی وایي ما ته پته نشته ده، خو بس موږ نیکونه ویل چې ملایکه بنات الله. داسې خبرې کوي، په خپلو خبرو نه پوهېږي. دا چا ورته ویلي؟ دا شیطان ورته ویلي چې دا به اصله خبرې کوي. او دا شیطان امر کوي تاسو ته ان تقولو چې تاسې ووایاست علی الله په الله تعالی باندې ما هغه خبرې لا تعلمون چې په هغې به پوهېږئ نه. الله ته به زامن ثابتوئ، پرې پوهېږئ به نه چې دا زامن څه مطلب. الله ته به لورګانې ثابتوئ، نور به پرې پوهېږئ نه چې دا څه مطلب. دلیل به در سره نه وي. یا به دوی بل کارم کول، ځینې څاروي به دوی په ځان حرام کړي وو. یو څاروی لکه دا به وروسته حرام شي، مثال یو اوښه به وه، هغې به 10 بچي وزېږولي، عربو اوښې ساتلې، چې 10 بچي به یې وزېږول، دوی به ویل وایي په دې اوښه باندې موږ د بوتانو نظر ده، بوتانو نوم به یې واخېست، د لات یا د منات یا د عزا، دا د دوی بوتان ول، وایي د هغه بوتانو په دې اوښه باندې نیک نظر راغلی. بس دا اوښه به یې د بوت په نامه خوشې کړه، دې اوښې ته به نور لاس نه ور، نه به بار پې باندې وړ، نه به پۍ خوړلې، ته چېرته به په لار کې پرته وه، بیا به هېڅ چا هم څه نه ورته ویل. وایي دا د باباګانو اوښه ده، د خدایانو اوښه ده، هسې نه چې هغه خفه شي. لکه دا نن سبا هندوان، هغه غواګانو ته همداسې په تقدس باندې، په احترام باندې قائل دي. غوا چې د روډ منځ کې پرته وي، بس
د شلو لکو ګاډی به ولاړي، ګاډی نه بلکې ګاډي به ولاړي پې ورځي به نه وایي چې دا غوا خفه نه شي، دا آزرده نه شي. دا هغه اوس په دې خبره دوی سره څه سند ده؟ هېڅ دلیل ورسره نشته ده، خو بس دا خبره ده پسې روان دي، شیطان ورته ویلي. واذا قیل لهم او کله چې وویل چې دې کافرانو مشرکانو ته چې پرېږدئ دا خبرې چې د موږ پلارانو به داسې ویل، د موږ نیکونو به ویل چې ملایکه د الله لورګانې دي، دا خبرې پرېږدئ دا خبرې چې موږ نیکونو ویل چې عیسی ابن الله دی، پرېږدئ دا خبرې چې موږ نیکونو ویل چې دا حام حرام دی. حام دا به د یو اوښ نوم و، وسیله حرامه ده دا به د اوښې نوم و، صائبه حرام ده. دا خبرې پرېږدئ، دا مه وایاست، دا مه کوئ دا خبرې. دی وایي نه موږ دا خبرې نه پرېږدو، دا د موږ د پلارانو خبرې دي، موږ به د پلارانو په خبرو پسې روان یو. واذا قیل لهم او کله چې وویل چې دوی لره اتبعوا تابعداري وکړئ ما د هغه قرآن انزل الله کوم چې الله تعالی نازل کړی ده، قالو دا مشرکان نه په جواب کې وایي بلکې داسې نه ده، موږ د قرآن تابعداري نه کوو، نتبعو موږ تابعداري کوو ما د هغه څه الفینا علیه، الفا یلفی الفا باب دی فعال په معنا دی وجدنا، بلکې دوی به وایي موږ تابعداري کوو د هغه څه الفینا وجدنا چې موږ موندلي دي علیه په هغې باندې آباءنا خپل پلاران. موږ چې پلاران په کومه طریقه باندې موندلي دي موږ به په هغې باندې روانېږو. الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي ته دوی ته جواب وکړه، وایي تاسو په خپلو پلارانو پسې روانېږئ، سره له دې څخه د تاسې پلاران په څه باندې نه پوهېدل، جاهلان ول، او سره له دې چې هغوی هم په هدایت باندې روان نه ول. دا لکه اوس دلته یو کس مثال موږ تاسې روان یو کابل ته، موږ تاسې کې یو ملګری وي هغه لاره خطا کړي، د کابل په لار روان نه سي، د لاهور خواته روان، موږ ښه پې پوه شو چې دا په غلطه روان ده، د کابل لار بر پلو د دوی کوز روان، موږ ته دا په کار ده چې په دې پسې بیا روان شو؟ نه، دا مناسب نه ده، موږ باید نور ده پسې روان نه شو، موږ خپل مقصود پسې روان شو. الله دې مشرکانو ته همداسې وایي تاسې اوس هم د خپلو پلارانو پسې روانېږئ، سره له دې چې تاسې پلاران په څه نه پوهېدل او په هدایت هم برابر نه ول، په داسې سړي پسې څوک نه روانېږي. ته ورته ووایه دوی ته، دلته به دا قل دا به مقدر سي، قل ته دوی ته ووایه اولو کان آباؤهم اگر کول دا د دوی پلاران لا یعقلون شیئا دوی نه پوهېدل په کوم شي، ولا يهتدون او نه په هدایت باندې برابر ول. دلته دا حمزه لپاره د استفهام ده او دا واو حرف عطف ده، هغه حمزه دا د استفهام د تپوس لپاره راځي، تاسې له چا نه پوښتنه کوئ. لکه اوس مثال زه دې طالب نه تپوس کوم چې دا طالب ستا ورور دی، نو په عربي کې به داسې ورته وایم اهذا اخوک، اهذا دا د استفهام حرف شو، د سؤال د تپوس، آیا دا ستا ورور دی؟ نو که ورور دی وایي نعم هذا اخي، او که ورور نه و بیا وایي لا. نو دلته دا حمزه چې په چا داخله ده مستفهم عنه د چا چې تپوس شوی هغه محذوف ده، دا واو حرف عطف ده. الله تعالی داسې وایي ایتبعونهم آیا دوی په دې خپلو پلارانو پسې روانېږي، ولو کان اگر کول دا د دوی پلاران آباؤهم د دوی پلاران لا یعقلون شیئا هغوی نه پوهېدل په کوم شي باندې، ولا یهتدون او نه په هدایت باندې برابر ول. نو حمزه چې په چا داخله ده هغه محذوف ده. ایتبعونهم آیا دوی روانېږي په دې خپلو پلارانو پسې، ولو کان اگر کول دا آباؤهم د دوی پلاران دا نه پوهېدل په یو شي باندې، ولا یهتدون او نه په هدایت برابر ول. نو هر کله چې دې پلاران داسې ول چې نه په څه باندې پوهېدل او نه په هدایت برابر ول، نو بیا مناسب نه ده چې دې پسې څوک روان شي. په داسې پلار نیکه پسې روانېدل دا پکار نه دي. له دې آیت شریف نه معلومه شوه چې چېرته د الله او د نبي علیه الصلاة والسلام حکم وي په هغې کې به ګوره بیا څوک د پلار او د نیکه خبره نه کوي، الله تعالی دې نه کوي. کله کله دا خبر دلته هم له دې بعضې خلکو نه څوک اوري
خصوصا د موږ تاسې دا پښتانه حضرات نه دي، دوی دلته بعضې څه مسایل جوړ کړي چې دا به داسې کېږي، دا به داسې کېږي، دا به داسې کېږي. هسې به طورې مثال د دوی په دې پښتو کې داسې ده چې هلک و جنۍ سره وتښتي، بیا به دا د هلک کورنۍ او دا د جنۍ کورنۍ دا به دواړه سره کینی، د هلک و جنۍ به ګیر کې، دا به مړ کوي، هغه به خپل هلک وژني، دا به خپله جنۍ وژني. دا د پښتو د دوی فیصله ده، ولې سره تښتېدلي دي. نو داسې ورته وایي والکه په شریعت کې داسې نه ده، په شریعت کې دا دواړه چې تښتېدلي دي نو که چېرته زنا کړي نو بیا به دلته شاهدان غواړي، که شاهدان نه وي بیا به دوی په زنا اقرار کوي، که نه دي شاهدان د زنا ول، نه شاهدان، نه اقرار په زنا و، هیڅ شی کوم نه و. بیا دوی دا غلط کار کړی دی چې د مور و پلار بې اجازې دوی تښتېدلي، بیا به صرف دوی ته یو تعدیب ورکېږي، قاضي به دوی ته یو زجر ورکوي، یو جزا به ورکوي، یو نصیحت به ورته کوي، وژل پکې نشته ده. دا اکثر چې ورته وایي ولې دا موږ پښتو څه شوله، دا موږ پښتو والکه تا پښتو دي له تا سره سر وخوري، دا ته څه وایې؟ زه د الله آیاتونه حدیثونه د الله تعالی حکم درته بیانوم، ته ما ته پښتو غږوې، دا به داسې نه کوئ. ګورئ دا قرآن د دې لپاره نه ده راغلی چې دا موږ خالي پوښونه ورکړو هلته جګ کېږدو، چې مسله راسي بیا درته د پښتو خبرې کوو. دا به په خپل ژوند کې راولو، دا به په خپلو مسایلو کې راولو، بېجا به خلک نه وژنو، بېجا به قتل قتال نه کوو، بېجا به ناروا نه کوو. نو داسې کله د الله حکم وویل شي، د قرآن د حدیث د شریعت حکم وویل شي، په دې کې بیا داسې مه وایه چې دا د ما د پلرونو د نیکونو خبر ده، دا بعینه د مشرکانو خبرو. وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ او کله چې وویل چې دوی لره اتبعوا تابعداري وکړئ ما د هغه قرآن انزل الله کوم چې نازل کړی الله، قالو دوی وایي بلکې نتبع موږ تابعداري کوو ما د هغه څه الفینا چې موږ موندلي دي، وجدنا چې موږ پیدا کړي دي علیه په هغې باندې آباءنا پلاران خپل. دوی به دا خبر کوي ایتبعونهم آیا دوی تابعداري کوي د خپل پلارانو، حمزم داخله کړه په محذوف باندې، آیا دوی د خپلو پلارانو تابعداري کوي، ولو کان آباؤهم اگر کا د دوی پلاران هغوی لا یعقلون شیئا هغوی نه پوهېدل په کوم شي باندې، ولا یهتدون او نه په هدایت برابر ول. والکه خو پلارو نیکه دي هم داسې وکړو، ملا و نه و، عالم دین و، شیخ القرآن و، شیخ الحدیث و، څه شی و؟ شی هم نه و. هسې چېرته د غره په سر راټول سوي په دشت بیابان کې بس دا به داسې کوو، دا به داسې کوو، دا به داسې کوو، له ځانه بس موږ ذاتي تیږه کېښوله، هغه ذاتي دی فیصله شوه. خو هغه هم دغسې په خبر نه پوهېدو کانو، هغه ته هم په هغه وخت کې یو عالم دین ویلی، چېرته به هغه ملا غریب هم بې عزته کړی چې ځه وځه موږ مسلو کې کار مه رالره. نو هغه هم داسې په خبر نه پوهېدو. خو امام بخاري و چې تا دا نیکه خو نه و، امام بخاري څه شی نه و، امام ابو حنیفه و، امام مالک و، امام شافعي و، څنګه سړی و، هېڅ بس یو شی به ونه. نو دا مه کوئ، دا ډېره غلطه خبر ده، دا بالکل د مشرکینو خبر ده. دا اوس هم همداسې هسې یو مثال دا به وروسته هم راځي. دا خلکو ته ووایه چې والکه دا د خورو د لور دغه مهر چې واخلئ دا بیا بېرته د خورو لور ته ورکوي، دا داسې مه کوئ چې دا په مېلمنو په دې باندې وخورئ. وایي دا د موږ رواج ده، دا څنګه زه په خورو لور باندې وخورم؟ ولې دا ما چې دونه خرچې پې باندې کړي دي، واښه مې پې خوړلي دي چې زه به اوس دا مهر نه خورم، بوس مې پې باندې خوړلي. والکه د قرآن حکم داسې ده، شریعت داسې وایي چې دا مهر دا په خپله د زوجې حق ده، دا به بل څوک نه ځینې خوري. دا به انشاءالله جای په جای راځي، تر همدې پورې بس ده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله موږ دنیا او آخرت برابر کړي، یا الله مشروع کاروبار راته پیدا کړي، یا الله له حرام خوري، له سود، له رشوت، له غدر، له خیانت، له میراثونو، له خوړلو، له دوکې او له چلو، له فریب، له غلاګانو، له غصب، له دین هم یا الله په خپل حفظ امان کې وساتي. یا الله د قرآن او د شریعت کامل تابعدار هم جوړ کړي، یا الله د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي، یا الله د مجاهدینو فتح نصرت نصیب کړي، یا الله کافران ذلیل و نابود کړي. دلته موږ تاسو یو دوست هغه هلته ظالمانو دې گرفتار کړی، هغه ته هم دعا وکړئ الله تعالی دې په خیر او عافیت سره
را خلاص کړي. الله تعالی دې په باندې وړاندو کاڼو کې نور د موږ تاسو مسلمانانو نه دې الله تعالی په خپل حفظ او امان کې ساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق.